سلامونه ستړي مشري پام وکړئ دې مهال یو مهم او تازه خبر ته. پاکستان له هند سره په کړکېچ کې له عربي هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د وروستۍ حملې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له اساسو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلي شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریځ په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثره هندوان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر آس جے شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ په سوله ییز ډول حل کړي.